السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو. الله دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله سوکاله او د صحت په جامو کې وي. دوستانو، نن په دې غرض باندې لایف راغلم چې ستاسو سره یو څو خبرې د یوټیوب چینل په اړه وکړم. زمونږ یوټیوب چینل تاسو ته اول دغه درکوم، مینوالو ته اول به درته مبارکي درکم چې هغه زمونږ چې کوم 1000 سبسکرایبر وو، چې دا د یوټیوب د پالیسۍ دغه وو، بعضې ضروریات وو یا ریکوایرمنټ وو چې باید چینل 1000 سبسکرایبر ولري او 4000 ساعتونه دغه واچ ټایم اورز ورته وایي، هغه باید ولري. نو هغه زمونږ پوره شول د دوستانو د کور ودانې، او اوس زمونږ چینل په یو بل پړاو ته ځي چې هغې ته مونیټایزیشن وایي. مونیټایزیشن په دې معنا چې اوس به یوټیوب چې موږ کوم ویډیو اپلوډ کوو په هغې باندې به د هغې هغه کوم کانټینټ چې وي د هغې مربوطه اعلانات به په دغه ویډیو باندې اچوي. نو هغه اوس په جریان کې دی، لا اوسه پورې مونیټایز شوی نه دی، خو ما اپلای کړې ده، وخت به نیسي او څه، خو هغه زمونږ چې کوم هدف و د هغه و چې د مونیټایزیشن لپاره هغه پوره شو. نو یو ځل بیا هغه دوستانو چې چینل سبسکرایب کړی دی هغې نه مننه کوم، او ټولو دوستانو باندې بیا یو غږ کوم چې چینل سبسکرایب کړئ او زمونږ ویډیوګانې چې څومره خپریږي نو دا در سره لایک او شیر کوئ، ګورئ تر څو چینل په مخه لاړ شي. دویمه موضوع دوستانو چې غواړم شریکه کړم هغه دا دی چې موږ د یوټیوب چینل چې کوم نوم و د لر او بر په نامه باندې، نو هغه بدل شو، اوس د پښتو ټي وي په نامه باندې زمونږ ټي وي به تاسو پیدا کولی شئ. په انګلیش کې دی PAKHTO، پښتو ټي وي. نو دوستانو دا چې ډېرې د یو جمعه به کېږي یا څه کم زیات چې ما کومه ویډیو نه ده اچولې، نو د هغې شاته یو څه لاملونه دي چې بعضې مصروفیاتو بعضې دغه و، د هغې به بخښنه غواړم او انشاءالله پوره کوښښ کوم چې وخت په وخت مختلفې ویډیوګانې، مفیدې ویډیوګانې، ولو که هغه د بل چا هم وي، دا ضرور نه ده چې ټولې ویډیوګانې زه په خپله جوړوم او په خپله دې اچوم، خو هغه ویډیوګانې چې د پښتو کلتور او د پښتو ادب لپاره مفیدې دي او زمونږ وطنوال هیوادوال په نړۍ کې چې په هر ځای کې وي د هغې نه څه ګټه اخیستی شي او یا ورسره علاقه لري، نو هغه ویډیوګانې به درته وخت په وخت خپروم او تاسو ته به یې وړاندې کوم. خو زه ډېر کوښښ کوم چې اکثره ویډیوګانې په خپله جوړې کړم، او خو داسې کار دی چې زه به یو دغه درته ووایم چې په دا تېرو څو ورځو کې ما د کوزې او برې خوا د مختلفو دغو سره د لیکوالانو ادیبانو سره اړیکې ونیولې. له بده مرغه مطیع الله تراب صاحب هغې ته مې هم تلیفون کړی و مخکې له دې نه چې هغه بیمار شي،
ما ورته ټلیفون کړی و، وعده یې را کړې وه چې زه به خامخا راځم او تا سره به مرکه کوم د هیوادوالو دپاره د پښتو دپاره. نو هغه له بده مرغه چې اوس خو ښه دی الحمدلله، بیرته ښه شوی دی. الله دې روغ کړي، الله دې شفا ورکړي، الله پاک دې بشپړه روغتیا په نصیب کړي. نو خو هغه مریض شوی و. همدغه شان نورو لیکوالانو ته له کوزې خوا، کوزې پښتونخوا نه د دانش صاحب و، ورسره دغه و د نومونه یې البته زما نه هېرېږي، منیر بنیری صاحب و، همدغسې سعید سالار او ابراهیم تاج او ډېر ملګري هلته نور مونږه سینیر شاعران لرو. هلته لایق زاده لایق صاحب شو، همدغسې فضل مولا تورکی صاحب شو، امان الله نصرت صاحب شو، الله دې هغوی ژوندي لري. هغوی سره مې هم اړیکې نیولې وې. هغوی مصروفیتونه زیات دي او دا چې مونږه دلته یو او هغوی هلته په کوزه پښتونخوا کې دي، البته ډېر لرې دي. نو یوازینۍ لاره یې د زوم لاره ده چې د زوم له لارې هغوی سره مرکه وکړو، هغه ریکارډ کړو او تاسو ته یې وړاندې کړو. نو کوشش کوو وخت په وخت ورسره اړیکې نیسم. همدغه شان د په بر وطن کې یو د پښتو ډېر لوی پوهان وجیه الله شپون صاحب هم په دغه کې دی، په نمبر کې دی چې هغې ته هم ورسره اړیکه مې نیولې وه. خو له بده مرغه داسې دی چې دغه ټکنالوژي زمونږ په هیواد کې ډېره عامه نه ده او زوم باندې ډېر خلک نه پوهېږي. نو او زمونږ یوازینۍ لاره د زوم د لارې نه دا مرکې باید ریکارډ کړو. نو هغه هم را سره دغه کړې ده، ژمنه یې کړې ده چې انشاءالله راځم، د هغې نه به د پښتو تاریخ په اړه او د پښتو قومونه دغه د هغې مرکه به ورسره کوو، د پښتو ادب په اړه انشاءالله. نو دغه ملګرو دوستانو ځینې اپډیټس وو چې تاسو ته مې غوښتل چې در سره یې شریک کړمه. یو ځل بیا غوښتنه کوم له ټولو دوستانو چې هغه زموږ سره یې همکاري کړې ده. زموږ یو ورور میرویس جلیل یو سوال کړی دی چې د دې چینل لیدلوری نامعلوم ښکاري. نو ګرانه داسې دی چې دا چینل نوی دی او مونږه کوښښ کوو، تاسو ته هم بهتره معلومه ده چې دلته مصروفیتونه زیات دي. نو لیدلوری خو داسې دی چې دا مونږه په اولو هغه ویډیوګانو کې ویلي وو، کله چې زمونږه د چینل افتتاح وه په هغې کې تاسو وایي هغه ما تاسو ته دغه کړې وه چې اول د دې چینل نوم کلتور و. داسې دی چې بعضې وخت دغه مشخص نوم چې یو نوم وي نو باید ته همغه برخه کې کار وکړې. لکه د کلتور ټي وي و یا کلچر و، نو باید مونږه ټول په کلچر باندې ویډیوګانې خپرې کړی وې. بیا چې دی لر او بر شو. دا لر او بر په دې معنا چې دلته به په دې چینل کې د لر او بر قومونه چې څومره دي د دوی هغه کلتور او عنعناتو په اړه باندې ویډیوګانې خپرېږي. نو بیا د یو څه ځنډ وروسته مونږه وغوښتل چې د دې نوم پښتو ته واړوو. پښتو داسې دی چې نن سبا په ټوله نړۍ کې 110 میلیونه غالبا
پښتانه ژوند کوي په ټوله نړۍ کې. نو داسې دی چې پښتو یوه ډېره داسې ژبه ده چې ډېری خلک په دې باندې خبرې کوي. نو لر او بر چې و هغه یوازې لر او بر ته دغه و. نو په دې هیله چې ستاسو سوال ته مې جواب درکړی وي، نو په پښتو ټي وي کې به ټول د پښتو ادب، د پښتو کلتور، د پښتو عنعنات او همدغه شان په پښتو ژبه نورې داسې کلتوري ویډیوګانې جوړیږي او هغه به تاسو ته دغه وي. نو په دې هیله چې سوال د جواب شوی وي. ان شاء الله چې نوې نوم به بل نه وي، ځکه چې زموږ چینل د مونیټایزیشن پړاو ته تللی دی. لکه څنګه مې یادونه وکړه، نو کله چې چینل مونیټایز شي د هغې نه وروسته یې بیا نوم نه چینجېږي. نو دغه و دوستانو معلومات او د چې تاسو سره مې شریک کړل، په دې هیله چې ټول خوشحاله سوکاله اوسېږئ. او بیا یو ځل بیا له ټولو وطنوالو نه غوښتنه کومه چې چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانې خامخا لایک او شیر کوئ. نو ډیره مننه. او لینک مې هم د دې زوم لینک مې هم دلته په دې هغه باندې ایښی دی، که څوک غواړي چې راسره راشي نو په دغه لینک باندې کلیک وکړئ، زه به یې راواخلم هغه کې پروګرام کې. که غواړئ چې باز ولرئ. نو زه به منتظر یم که څوک غواړئ چې په لایف کې راسره برخه واخلئ. دوستانو چینل مونږ په دغه موخه باندې جوړ کړی و چې یوازې پښتو ته خدمت وکړو. یوازینۍ موخه مو همدغه ده او کوښښ به کوو. انسان د خپل وس پورې مکلف دی چې هغه یو څه هر څه چې په وس پوره وي نو هغه باید وکړي. ډېرو خلکو دې ژبې ته خدمت کړی دی. ډېرو خلکو په مختلفو طریقو باندې دې ژبې ته خدمت شروع کړی دی، چې د هغې د جملې نه یو ډېر لوړې چې دی هغه په نن وخت کې د ژبژغورنې ملي غورځنګ دی، چې تر ننه یې ډېر ښه پایله لرلې ده او لا یې هم پایلې په نظر راځي. ډېرې ښې مطلب موږ چې وینو په فیسبوک کې ډېر زیات اوس پښتو ته خدمت روان دی او پښتو ته کار کیږي. نو زمونږ هم دا یوه وړه هڅه وه چې کوښښ وکړو چې د دې لارې هغه کوم زموږ چې کوم د پښتو ته کوم مسؤلیت دی هغه سرته ورسوو. نو دوستانو دغه وی د چینل په اړه یو څه ضروري معلومات. نو بس په الله جل جلاله مو سپارم، خوشحاله سوکاله او د صحت په جامو کې اوسئ. خپل خیال ساتئ دوستانو.
او ما هم په دعاو کې مه هېروئ. چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. زه به بیا درته د چینل لینک هم په دغه کې واچوم که چا سره نه وي یا چا نه وي سبسکرایب کړی. البته دا نوم مانه ډېر غلطېږي په ویلو کې، داسې یو دغه دی سبسکرایب. نو دا چینل سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې هغه د ټلۍ یا د زنګ یا د بل هغه نښه چې ده هغه هم ورسره ضرور کېکاږئ چې زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته در ورسېږي. زه به کوښښ کوم چې په نږدې راتلونکو کې نورې ویډیوګانې هم ستاسو چوپړ ته وړاندې کړم. زه پوره کوښښ کوم انشاءالله. نو که بعضې وخت لږ ناوخته کېږي نو د هغې په اډوانس کې بخښنه غواړم او تاسو په انتظار پاتې کېږئ. د هغې به راته بخښنه کوئ دوستانو. الله هم سپارم ښې شېبې ښه وختونه. سلام.